فاطمه عائشه دزړ سر جانانا فاطمه عائشه دزړ سر جانانا تو خو یار د صدیق او عمر جانانا الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الله فرمایي پاکی دی ما لرا هغه ذات لرا چې پشپش پکې خپل نیک بندا له مسجد حرام سا مسجد اقصا د بوتي د هغه څخه معباد الله رب العزت د خپل دیدار د پاره بوتي مسلم شریف حدیث دی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ان الله جمیل يحب الجمال یو صحابي علی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویلې پیغمبر سم د تکبر په حواله وغای دی د ولیا رسول الله کچا شایسته کالی اغوستي او شایسته موټر ور سره او مطلب د اوس خبره شایسته کور او شایسته ژوند دی او دام په تکبر کې راځي پیغمبر اسلام نه ان الله جمیل يحب الجمال الله رب العزت انتهایی ډیر خوبصورت دی شایسته دی او شایست و جمال چې دی هغه خوښي یعنی معنا دا نه ده چې اوس په یو سړی را ولاړیږي هغه به هغه سي جمال اختیاري شایست اختیاري چې هغه د شریعت د رونا د شریعت د چوکاټه سره لیدي ایزان تقریبا 28 د رجب دی مشهور خبره خدا ده چې پر 28 رجب باندې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام معراج ته تللی دی معراج چې دی هغه جوړ دی له عروج سره عروج وای لوړ خطلو ته علما فرمایي چې الله رب العزت پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته دا مقام ورکړي دا ښکاره خبره و چې موسی علیه الصلاۃ والسلام کوه تور ترالی د الله سي وغوښتل ولی الله ستا دیدار کول غواړم الله ورته و فرمایله زب د خپل نور څخه څه نور علما فرمایي دا کښنی ګوته د هغه سره د دې چې په اویا زرو پردو کې و پیچي بیا الله رب العزت د خپل نور کوه تور تر واسطه وي په هغه کې د موسی علی السلام ملګری مړه موسی علی السلام به وشه او کوه تور غر چې دی هغه ټوکړي سلو تابع نصر اورلای وساجب خبره دا د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم الله رب العزت معراج ته وغوښتي د دې ځای څخه اندازه کول کیږي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام څومره عظیم مقام دی او څومره لوی مقام الله رب العزت چې دی هغه ورکړی دی وهیڅ یو نبی ته دا اعزاز چې دی هغه اصل نه دی هیڅ یو نبی ته الله رب العزت دا معجزه بوله کمال بوله د الله رب العزت له جانب یو لوی ورکړی بوله د هیڅ سره نه صرف د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره وسولم خبره داسې واجزانو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا د هجرت سمخ کی خبرې دي چې پیغمبر علیه السلام په مکه کې وو هجرت لانو سوی یو روایت کې راځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي زه په حاتم کې پروت وم بدوم بل روایت کې راځي زه د حجر اسود سره لاندې پروت وم بدوم بل روایت کې راځي ام هانی فرمایي دا حضرت علی کرم الله وجهه خور ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د اکا لور ده هغه په دغه شپږ سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام زموږ کرو زموږ د کور سره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې دی هغه ولاړی خو خیر پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمای ابن هشام را نقل کړی دی وای زه پروت یم بدایم یو سړی رالی زه راپورته کړم چې راپورته کړم چې راپورته سم شاوخوا مې وکتل هیڅ څوک نو بیا به دس ولم بیا څوک رالی راپورته کړلم بیا راپورته سم شاوخوا مې وکتل څوک نو دریم وار چې راپورته کړلم هغه جبرئیل امین علیه السلام وو اوس په دې کې دا ډېر غټ داستان دی بیخي ډېره لویه خبره یم تر مازدیګره موږ ته یې نه سره فارغه کېږي صحیح شو زه هغه غټ توري وایم هغه لوی توري وایم چې بیا وخت هم راباندې ختم نه شي او زموږ ته یې په دا خپله خبره باندې سر چې دی هغه هم ورسېږي فرمایي چې جبرئیل امین علیه السلام زه ترلاس ونیولم راپورته کړلم اوس یې ما ته ویلې راځه زه ورسره روان شولم چې روان شولم د بوراق پیغمبر علیه السلام فرمایي دا بوراق چې دی تر خچر لاندې تر بودل وړ داسې حیوان و سپین دا
دوه وزرونه درلودو دا وزرونه داسې پر دا خپلو پښو باندې راغوړولي ولو لکه عام طور کله کله چرګ راواخله د وزرو په حواله درته وایم دا وزرونه لاندې کړي لکه هسې مرغه راواخله صحیح سو دا وزرونه داسې لاندې کړي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي زه چې کله ورغلم ما چې دا لاس وروړي زه اوس کښېنم یو واره دی په ټالۍ سو دا براق چې کوم بولل کېږي په ټالۍ سو یوه خوا او بله خوا ته ډېر لکه آس نه هغه ډېر مست آس کېږي جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام ورته ویلې ول شرم نه درته درېږي تا ته شرم نه لرې چې پر تا باندې تر نن ورځې پورې داسې هستي چې د هغه سوارلې نه ده کړې ته څنګه سره شورې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې براق دا خبره واورېدله داسې خوله خوله سو چې تر ټول بدن یې خوله وبهېدله وشرمېدی چې او دا څنګه معامله ده بی عایشه صدیقه فرمایي زموږ په کور کې یو حیوان دا حیوان به غالبا وصی به وه ډېر بد یې کول په یوه کمره ننوځه په بله کمره ننوځه په کوچنیانو پسې منډه وهه په ازواج مطهرات په هغه پسې وایي عجبه خبره دا ده چې به کله د جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د پښو غږ یا د دروازې کړپ واورېدی په منډه به وسۍ ولاړه هلته په خپل کونج کې به کښېنستله مجال دې که بیا یا شورېدله یا یې شور کوئ یا ګرځېدله یا په یوه کمره یا په بله کمره ننوتله دا حیوانان دي حیوانان په حیوانانو کې الله رب العزت دومره حس چې دی هغه یې ښیي په حیوانانو کې خو خیر وایي چې کله پر براق باندې کښېنستم جبرائیل امین علیه السلام والسلام زما ملګری تر پایه پورې نو رالو مسجد اقصا ته چې په شام کې وو هلته رالو براق مې د باندې وتړی دوه رکعته لمونځ مې وکړي د هغه ځایه څه بیا زه روان سولم یا جنه راله راوړل سوله یا د هغه رقم مطلب پیغمبر اسلام فرمایي دا زما براق داسې تیز وو چې چیرې نظر لګېږي اوس ما ستا نظر چې دی هغه پر چارغاشې غر باندې فلحال لګېږي چې مطلب موږ ته رانږدې دی که د دې څه علاوه تر لمره پر اسمانه پر رسېږي دا زما براق په رفتار کې دومره تیز خو خیر روان سو چې روان سولو نو بیا اول اسمان تر ورسېدو اول اسمان ته چې ورسېدو دروازه یې وټکوله دروازه چې وټکوله پوښتنه یې وکړه څوک جبرائیل څوک در سره دی محمد صلی الله علیه وسلم تی راغوښتل سوي یاست و موږ راغوښتل سوي یو دروازه ورته خلاصه سوله فرشتې ولاړې مرحبا خوشحالي خوش آمدید پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي وای یوه فرشته ولاړه وه د دغه اول اسمان مطلب دا کنټرول د دې په لاس کې و نوم یې اسماعیل دا اسماعیل چې دا د 12,000 ملائکو کمانډانه وله کمانډره وله او لاندې چې کومې 12,000 ملائکې دي هر ملائکه د 12,000 ملائکو کمانډانه وله دا یې هغه لوړ کمانډر ولو دا ملائکه راته په استقبال کې ولاړه وه بل روایت کې راځي مشکات شریف حدیث دی چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام وفات کېدی اسرائیل علیه الصلاة والسلام اول خو جبرائیل امین علیه السلام رالی ول یا رسول الله اسرائیل علیه الصلاة والسلام د باندې په انتظار دی اجازه ستا او پر دواړو سترګو راست چې رالی یوه ملائکه ورسره وه پوښتنه ځینې وکړه دا ول دا اسماعیل نومیږي دا یعنې څو یعنی عربونه ملائکه وروښولې چې دا د عربو ملائکو کومندانه ده نو څنګه راغلی د خیر خو به یې ویلې ول دا ستا د پروتوکول دپاره ستا د اعزاز دپاره ستا د مرحبا دپاره لکه کله کله یو سړی غټ سړی چا لره ورسي د هغه ملاقات لره بیا یې را روانوي د ځانه سره خو خیر چې ورغلم په اول اسمان کې آدم علیه الصلاة والسلام مشر سړی ناست و ما پوښتنه وکړه ما جبرائیل دا څوک دی ول د آدم علیه الصلاة والسلام ستا بابا ستا نیکه دی ښه ماشاءالله ملاقات وسولو ښه سلام دعا وسوله دعاوې راته وکړلې بیا یوارې به د آدم علیه السلام وخندل بیا به یې وژړل پوښتنه وکړه دا ولې ول دا د ده د اولاد روحونه دي چې کوم پر ایمان دي په هغو دی خوشحالی وخاندي او چې کوم بغیر د ایمانه دي هغه دی پریشانه سي ژړا ورسي ژړا چې زما اولاد ولې داسې تباه سو
خیر بیا روان سو چې روان سلو دویم اسمان لره په دویم اسمان کې عیسی علیه السلام دی او یحیی علیه السلام دواړه زما استقبال وکړي ما ته دعاګانې وکړلې خوشحاله سو ملایکې ډېرې خوشحاله ولې نو بیا دغه عیسی علیه السلام یحیی علیه السلام دا سره د خاله زامن ولو دواړه د خاله زامنو سلام دعا ورسره وسوله پوښتنه ورسره وسوه زما مجلس دونه ډېر دی زه تورې ګرده شاته پرېږدم هغه پر مخ روان یم زما په دې تورو کې بیخي ډېر تورې نور هم و چې هغه ما کړی وای بیا پر ما زما خپل ټیم پر کېدی خو خیر دعا یې راته وکړلې د دې ځای روان سو چې روان سو بیا دریم اسمان له ورلو دروازه مې وټکوله هغه رقم دروازه راته خلاصه سوله پوښتنه وسوه څوک د کومې خوا څنګه را روان بیا دروازه راته خلاص شوه چې ورلم یو ډېر انتیکه داسې ځواني یې وه لکه لمر داسې ځلانده و ما جبریل امین علیه السلام دا څوک دی ول دا یوسف علیه السلام دی یوسف علیه السلام خو ډېر حسن الله ورکړی و ډېر ښایست الله ورکړی و چې دا خبرې سره وسولې یو وخت یوې عایشې صدیقې ویلې ول یوسف علیه السلام چې زنانو ولیدی نو هغه میوه یې کاټوله دی ډېر ښایسته ولو ډېر ښایسته حسن الله ورکړی و نو بیا هغه میوه یې کاټوله ګوتې کاټ کړې وې په چړو دی نه وې په خبرې یوسف علیه السلام چې اچانک راننوتی دوی حیران یې سولې بیا عایشه صدیقه وایي په خدای قسم چې زما سړی زموږ نبی محمد رسول الله دې ښځو لیدلی وای زړونه به چاودل سوي وای تنوي صاحب فرمایي یو حسن دی یو جمال دی یو حسن دی یو جمال دی حسن حیرانتیا ته وایي چې سړی شی وویني حیران پاتې شي دا په یوسف علیه السلام کې و چې چا به وویني حیران دا څومره ښایسته دی او بل چې دی هغه جمال دی جمال چې دی هغه کشش ته وایي یوسف علیه السلام ښایسته ډېر ولو حسن یې ډېر درلودی چې چا به ولدی خلک ورته حیران سلو او پیغمبر علیه السلام و ښایست و په ښایست کې شک نه و جمال یې درلودی جمال کشش ته ویل کېږي چې هر چا به ولدی حیران به پریشان به پاته سبحان الله هېڅ دا نه و چې زه پر شا جن را روان سم کوشش به دا ولو چې یاره زه ورسم رعب یې درلودی رعب صحابه کرام به رالو نو ابل زماته چال مولوی صاحب ورته مسلې هغه ویلې نو چې وایي ته داسې به وایه مال یاره که ما قوم خاندان نه مې یاد کړی بیا ما ته ویل چې دا خوا ته اجازه نه لري مال پیغمبر علیه السلام لره به صحابه کرام رالو غوښت چې زه د نبي علیه السلام دوی مسلې پوښتنه وکړم پوښتنه بیا نه شوه کوی ډېر ادب ډېر حیا ډېر احترام کال بیا په زړه کې وه چې زه د نبي علیه السلام پوښتنه وکړم چې رالی به پوښتنې نه سوی چې نه کولی وایي بیا به الله رب العزت د ساراو څه سرایان خلک رالو هغو ته د پیغمبر علیه السلام د مجلس آداب هغومره نو معلوم لکه موږ ته چې را معلوم و بس پوښتنې به یې شروع کړې چې ای پیغمبر علیه السلام پلانۍ مسله پلانۍ موږ به په دغه کې خپله مسله زده کړله موږ به په دې کې زه دا خلکو ته وایم چې یو سړی له ما پوښتنه وکړي زه د هغې مسلې جواب ووایم یوازې ستا ته دا مسله در پېښه ده 15,000 کسان نور دي لہذا ستا په سوال کې زه جواب وکړم هغه 15,000 کسان نور هم خپله مسله چې دغه حل کړي هغه دغه شی دی صحیح شو نو خیر بیبي عایشه صدیقه وایي حضرت نبی صاحب فرمایي چې پیغمبر علیه السلام کې جمال و کشش یې درلودی انتهایی زیات کشش وی عایشه صدیقه وایي ورځ ناسته په حجره مبارکه کې د پیغمبر علیه السلام مبارک دا کمیس مبارک سلای کومه دغه حال کې زما څه دا ستن چې د هغې لس چې لس وله انو خدای یوه خوا او بله خوا ته ستن نه معلومېږي څه سوله دورې کله کله زموږ چابۍ ورکې شي کله تشبیه سړي څه ورکې شي خیر بیا پرتې وایي په دغه حال کې پیغمبر علیه السلام راغی ما خپل ستن پیدا کړله ما وخندل ما چې عایشې پر چش خاندې ما یا رسول الله ما څه داسې ستن ورکه وله چې ته رالې ستا د جمال په رڼا کې ما ستن پیدا کړه ستا د جمال چې کله یو سړی ایمان او عقیده یې هغه ته بیا دا شی درک کوي ایمان او عقیده نه هغه هیڅ حالانکه پیغمبر علیه السلام فرمایي زما سره چې کوم شیطان را سره دی زما فرمانبرداره دی ما ته نشي ویلی چې غلط کار وکړه بلکې زه ورته وایم چې پلانی کار وکړه د ښو خبرو تلقین زه ورته کوم بل روایت کې راځي چې ګرځه زما شیطان مسلمان سوی دی اصل خبره دا ده چې زما فرمانبرداره دی
اوس دا د پیغمبر علیه الصلاة والسلام شان دی. خیر په دریم اسمان کې یوسف علیه السلام دی ډېر روښانه ښایسته، ډېر ښایسته. نیم حسن الله وی ودته ورکړی دی، نیم حسن یې ټولې دنیا ته ورکړی. نیم حسن هغه ایران والا فلم جوړ کړی دی، کتل یې کفر دی، کفر د انبیاو توهین دی، د یعقوب علیه السلام توهین دی، د یوسف علیه السلام په داسې انداز جوړ کړی دی چې هغه انداز د کتلو نه دی. زموږ عقیده وه، زموږ ایمان و چې یوسف علیه السلام ته الله ډېر ښایسته رنګ ورکړی دی. تا یو عام هلک د ایران تا هغه جوړ کړی دی، نوم دې د یوسف پر باندې ایښی دی. هغه نو بده خبره ده یاره، ډېره بده خبره ده. د پاکې زلیخا د پلانې نو زلیخا که د یوسف علیه السلام کور والا وه، دلته خلک وایي یاره څه زبردسته ښه رنګ یې دی پلانې. نو خلک نو څه سپاره کوي؟ دا صحیح څه پکېږي؟ صحیح سنو دا اسانه خبره نه ده د دین چې بس ما او تا آزاد یو یاره فلم وګوره نور د سړي ایمان تازه کېږي. ایمان په فلمانو تازه کوئ نو بیا خو بخاري او مسلم خلک وسوځي، نعوذ بالله. بیا به دا اسلامي کتب دا به خلک وسوځي چې دا فلم سما او تا دین د ډرامې سما او تا دین زده کوو. یا د دې خبرې اجازه نشته. خیر یوسف علیه السلام ما پوښتنه وکړه، مالدا ولدا یوسف بن یعقوب علیهم السلام پر مخ روان چې روان سو څلورم اسمان کې ادریس علیه السلام هغه سره ملاقات وسو، سلام دعا وسو، آل احوال وسلو. دا هغه سره مخ ته روان سولم پنځم اسمان لولاړو، هلته هارون علیه السلام ولو، ښایسته غټ سړی ولو، دا ژر تر نامه پر راغلی و، تک سپینه ژر ولا. پیغمبر علیه السلام فرمایي بیا ولاړو شپږم اسمان لره چې ورلو هلته موسی علیه السلام ناست. موسی علیه السلام سره آل احوال وسلو، پوښتنه وسوه چې دا ول دا موسی علیه السلام دی. بیا موسی علیه السلام سره ملاقات وسو، موسی علیه السلام وژړل. چې وژړل پوښتنه وسوه چې دا ولې ژاړې؟ هغه ویل یاره سبحان الله، زما وروسته یو ځوان راغلی دی، زما وروسته ډېر په 100 کلو بعد راغلی دی او دته الله دومره عظیم مقام ورکړي او د امت په زما تر امت مخکې جنت لري. افسوس ورته ودرېدی، افسوس. خیر د موسی علیه السلام سره آل احوال وسو، بیا ولاړو اووم اسمان ته چې ورلو، هلته سپین ږیری مشر سړی ناست دی، یا پر کرسۍ باندې یا بیت المعمور یې بولي. بیت المعمور چې دی هغه خاص د بیت الله شریف پر سر باندې دی، اووم اسمان کې. هلته چې ورلم د څنګ ولی دی نو ناست دی، ورسره ورلو آل احوال تعارف وسو، مالدا ولدا ستا نیکه ابراهیم علیه السلام. ابراهیم علیه السلام ماشاءالله، بیا مرحبا، بیا سلام دعا، ښه آل احوال وسلو. پیغمبر علیه السلام خپل ځان ته اشاره وکړه، زه ډېر ابراهیم علیه السلام ته سوی وم، زه ابراهیم علیه السلام ته زما او د ابراهیم علیه السلام رنګونه صورتونه ډېر سره سوي ولو. بیا وروسته خبره خو ستا ابو جهل ویله ته موږ ته ځه راوښیه انبیاو سره کوم رنګونه وو؟ ول هارون علیه السلام دا رنګ ولو، موسی علیه السلام چې دی هغه داسې جګ ولو، دراز قد یې ولو، د هغسې مطلب ګونګریالي بېړسان چې کوم بولي دغه ولو، غنم رنګی. عیسی علیه السلام دغه په سپین کې سور رنګي، کله په سپین کې سور رنګ، دا رقم ښایسته زلفې ولې، ښه جګ ځوان ولو. هغه سره زما ملاقات ابراهیم علیه السلام خو بالکل زه بیخي ډېر ورته سوی ولم، زه ابراهیم علیه خیر ابراهیم علیه السلام سره خو آل احوال وسلو، مجلس وسلو، خبرې وسولې. اوس پیغمبر علیه السلام فرمایي ما ته پر لارې باندې 2 ګیلاسه پیش شولو، پکې یو شراب په بل کې شیدې وې. ما شراب منع کړو، مال نه کوم، شیدې راکړلې، شیدې ما ډېرې وڅښلې. ما ته جبرائیل امین علیه السلام ویلې که تا شراب څښلی وای ستا امت به ټول ګمراهان سوي وای، ستا امت به ټول ګمراهان سوي وای. خو چونکې پیغمبر علیه السلام شراب منع کړو، شراب یې ونه څښل. خیر پیغمبر علیه السلام هر فرشته چې وویني ښه خاندي، ښه مجلس، ښه ګپه، ډېر خوشحاله دي. نو پیغمبر علیه السلام خو د ملایکې نه دي، دا په اسمانو کې دغسې ارمانجنې دي لکه دغه مسلمانان راواخله چې کشکې موږ نبي علیه السلام لیدلی وای. ملایکې هم په دغه تمنا دي چې کله موږ نبي علیه السلام ووینو. خیر چې ورالو یوه فرشته ده، داسې نه مجلس، نه خندا، نه ګپه،
ما پوښتنه وکړه مال جبرائیل دا ټولې فرشتې ښه مجلس ښه روغبړ ښه حال احوال دا ولې داسې ډېر پوښتنه نه کوي ول یا رسول الله دې ملایکې تر اوسه چاته نه دي خندلې کې خندلې وای و تا ته به خندلې وای ول دا څوک ده ول دا د جهنم دا روغه مشره خازنه مالک نیمیږي مالک ښه مالک دی و پیغمبر علیه السلام وای ما جبرائیل امین علیه السلام ټول مال تور توې ته ونسه جهنم وګرځو څه حال احوال دی پیغمبر علیه السلام جبرائیل امین علیه السلام چول جبرائیل امین علیه السلام ټول چې مالک پیغمبر علیه السلام دا وای خیر روان شو چولاړو جهنم لره جهنم دې چې کله دغه سره را لڅکي د جهنم پیغمبر علیه السلام فرمای داسې شعلې داسې ورونه ما ویل چې تر کوم ځای رسیږي دا ټوله علاقه به وسوځي ټوله علاقه به وسوځي خیر بیا مالک چې دی هغه دا ورته ویل خاموش ور خاموش سلو لکه کله ماران والا به تیلی دلی هغه چې کم ماران والا دی هغه ځخ پر وکی یا سر لاس دی چې ماران بیرته په خپل ټوکري کې سره یوځي دا ورم بیرته رالی دا غره کم شو پیغمبر علیه السلام فرمایي وسر روان شو چې روان شولم په جهنم کې ګرځو یو سړی مې ولیدی تر خوله دا د اور لمبې ورسره د جهنم اور دی د جهنم دا د اور لمبې ورسره دی دا په خوله کې تر شایه ووځي ما پوښتنه وکړه ما جبرائیل دا څوک دی ولی یا رسول الله دا ستا د امت هغه سړی دی چې د یتیمانو مال یې خوړی د یتیمانو مال یې خوړی ښه دومره پازاب دی دومره پازاب دی او دا به تر قیامته پورې دا سلسله روانه یتیمانو په مال تی خبره است که یا ترغیب و ترهیب یو حدیث نقل کړی دی چې کله پر دسترخوان باندې یتیم ناست شیطان نه کښېني پر هغه دسترخوان ولې نه کښېني وای دی وجه نه کښېني چې دی وایي یتیم پر دسترخوان ناست دی دی په یو ګوله کې د یتیم خیال هغه ګوله زه ځینې وکړم لکه ما ورته چې د سلاد په لیټ پروت زما دا خیال دا سلاد په زه راپورته کړمه هغه زما د مخه ته واخلې هېڅ دا نشته چې تا ولې واخیستې یا ما ولې واخیستې دا شیطان وای دینی چې په یو ګوله کې د یتیم سوچ باندې او هغه ګوله زه وکم نو زما به الله دواړې راخطا کړي دا د شیطان عقیده ده الله به ما تباه او برباد کړي چې زه د یتیم شی وخورم موږ هغه خو ورو په حجو په عمرو خطا ایستلی یو د یتیم کور قبضه د کونډې کور قبضه د یتیم بابا وفات شو په دفتر کې پنشن خبرې بندې دي دغه کونډه کور والا دفتر له هره ورځ دې سره دی چې په عیده کې ده زموږ هغه چې کومه تنخواه ده کاغذي کاروایي ده دا د سره 10 کاله په دفتر کې چای کړي ولې هغه سړی وس رکاوټونو ته جوړي 2 روپۍ لګیږي د الله رسول فرمایي ما ولې مال دا څوک دی ولی رسول الله ور به خړی تر شابه وتی ول دا هغه سړی دی چې د یتیمانو حق چې دی نه خوري صحیح بیا عالم چې و مې قتل یو سړی دی دا شونډانې داسې دي لکه د وش نسې غټ دی ولاړېدلی نسي حیوانان لوړ پکې خېږي په دا اور کې یوه خوا او بل د هېڅ شور نه خوړلی هېڅ نه لاس نه پښې هېڅ ما پوښتنه وکړه ما جبرائیله دا څوک دی ول دا ستا د امت سودخوره دی سودخوره دا بینک ملازمین نه دي غیر اسلامي ملازمین دا خلکو سره به ډېره لویه پوښتنه وشي الله دې ښه روزګار ورکړي منم مجبور دي محتاج دي روزګار په پاکستان کې نه پیدا کیږي صحیح ده خو لیکن دا خبره ده دا د سود کاروبار دی د الله رسول فرمایي اویا درجه عذاب دی د سودخوره کم سے کم دومره دی لکه سړی د خپلې مور سره بېلاري وکړي بدکاري وکړي دغه څو سزا ده دغه خو ډېره غټه سزا ده او چې ټوکړې کې کیمیا یې کړی د سړي ارمان نور باندې کېږي دا 1% یو 80% لا پاته دا په جهنم کې صحیح سلو او بیا د الله رسول فرمایي دی ولاړ سي ناری وي چیغې وي یا الله قیامت مراولې ول دا څوک دی ول دا ستا د امت سودخواره دی یا رسول الله چیغې وي په جهنم کې وي الله قیامت مراولې قیامت ورځ خو ډېره درنه ورځ ده صحیح سلو څونه ډېر یاران دي وروره انشورنس والا راواخله هغه د دې نورې خبرې راواخله یاره وایي نو څنګه کوې مجبوري ده خامخا دا یوه ته وایي ته ورسه 5 کسانه پیدا که تا ته 2 روپۍ در کوم بل ته وایي ته 5 بس دا سلسله روانه ده صحیح سلو بیا نو اخري ورځ نو بیا ډب ته ګورئ خیر
پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي داسې چغې مې در غوړ شوې داسې چغې مې در غوړ شولې ما جبرائیل امین علیه السلام ته ما دا غږ د چا دا چغې څوک وې ولې یا رسول الله دا جهنم دی جهنم نو څه وایي وای الله ته وای ژر هغه زما کسان مال راوله تا زما سره وعده کړې وه چې زه به په تا باندې دغه جهنم چې دی هغه زه ډکوم په خپلو انسانانو بندګانو مال یې راوله الله ورته وفرمایي زما ستا سره وعده ده هر مشرک سړی هر مشرکه ښځه الله فرمایي زما ستا سره وعده ده جهنم ته وایي زه در ولم زه تا ډکوم بیا جهنم خاموش بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي رالمه یو طرف ته صاف سوترا وچې غوښې پرتې دي بل طرف ته مردار بیکار بدبوییزې غوښې دي دغه صفا غوښې پر دې یو سړی نه معلومیږي او هلته هغه غوښې چې کومې دي رش دي لاره نور باندې کېږي مال جبرائیل دا کومه معامله ده دا چې ولې یا رسول الله دا ستا امت دی دغه وچې غوښې وینې مال وویل دا حلال دی هغه غوښې وینې مردار بوی چې دې وویل دا مردار دی حرام دی اکثره خلک به حرام خوري حلال نه خوري پر حلالو باندې هیڅ رش نشته پر مردارو باندې دغه رش دی هر سړی وایي یا الله ما ته روپۍ راکړه بارانونه دې نه وي ما ته روپۍ راکړه زه به داسې بوتلان د اوبو راوړم زه به د باره راغواړم هغه الله ته وایي زه روپۍ غواړم ما ته روپۍ راکړه روپۍ دا هغه ذلیله قوم دی دا هغه شرمنده قوم دی دا هغه تباه قوم دی پرون یو ځای تللی ولم نو خیر چمن چې زموږ پروګرام و بیا چا سره میلاو شولم هغه ما ته ویل مولوي صاحب دلته د دوه قومو سره جنګ شو یو طرف ته سیدانو بل طرف ته بل قوم ولو دغه بل قوم والا وجه سید ته ویلې ولستا بیبي فاطمه نه ده ستا د بیبي فاطمې لا څه وڅه صحیح شو ستا د بیبي فاطمې لا څه وڅه باران نه کېږي بارانونه نسته پریشانی ده هیڅ پریشانی نه ده په خدای قسم د الله رحمتونه دي باید چې ډبرې ورولی باید چې د شپې موږ بیده سوي وای سار د خنجرانو د سپیانو د بیزوګیانو په شکل کې راوتلی وای باید چې موږ د شپې پرېوتلی وای سهار ژوندي الله په مځکه نه ایستلی وای په خدای قسم را باندې لږ ده صحیح سلو په ژره به نه سره خطا باسو په لنګوټه به نه سره خطا باسو په تبلیغ به نه سره خطا باسو په جهاد به نه سره خطا باسو په اغاتو به نه سره خطا باسو په مولوي صوتو به نه سره خطا باسو چې مجلس راسي ګپه راسي دا زموږ د پښتنو دا اصول دي تشکنزاده ته وکړه دی ستا ورنیکه یادوي دی ستا هغه یادوي اوس سید یې څوک ور یاده کړه بیبي فاطمه یې ور یاده کړه العیاذ بالله الله چې څومره فاطمه خو یاره څه پکې یاره موږ ته خو ولاکه دا د بیبي نانې بولي که چې هغه زیارتونه موږ ولاکه هغه ته بد وایي چې څوک نه ګرځره مسلمان هم ده که نه خو خیر دلته بیبي فاطمه ته څنګه یادوي دا د روپۍ زور دی روپۍ سړی مست دی بیا نورې خبرې کوي خیر نو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي دا هغه وچې غوښې چې کومې وي هغه حلالې وي هېچا نه خوړلې هغه مرداري بدبویداري پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي یو سړی مې ولیدی چې هغه انتهایی سخت عذاب دی په جهنم کې انتهایی چغې نارې کوکې ما پوښتنه وکړه ما جبرائیل دا غریب څوک دی دا څه چغې نارې دي ولې یا رسول الله دا ستا د امت هغه سړی دی چې خپله کوروالا به درلوده شپه یې د بل چا سره تېروله کوروالا به درلوده د به نورې ملګرې پیدا کړې ولې د هغو سره به شپې تېرولې دا خو ورکه خبره نه دا د کوچې خبره درته کوم هېڅ د بل ځای خبره نه درته کوم کوروالا لري کوروالا په دکاندارانو روږده ده دی په هغه نورو ګراکانو روږده ورسه یې وګورئ بیا که ته نمونې راوښئ بیا به زه یې ورځ وښیم بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي رالم یوه ښځه ده دا سینه باندې تړلې ده پر سینه تړلې ده په جهنم کې پښې غورځوي چغې نارې ورونه لمبې ما پوښتنه وکړه ما جبرائیل دا غریبه څوک ده ولې یا رسول الله دا هغه ښځه ده چې خاوند به درلودی د بل چا سره تعلق جوړ کړی و اولاد به د هغه سړي څخه پیدا سو او بیا به نسبت و خپل خاوند ته کوي زما د دغه سړي زوی دا هغه زنانې څه زناکاره ولو بدکاره ولو دا هغه زنانې صحیح سو دا سلسله زما او ستا په وطن کې شروع شوله 8 مارچ ته یې ولیدی
دا به یو ډېره لویه سلسله روانه عزیزانو په آینده کې ورته ګورئ دې خبرو ته په دغه دا معراج سمیر مرضي کې خو ته خیر تی به ډېر تعلق نور سره لري که څنګه زنانې راوتلې وې خپل قمیصان دا یې د ځانه سره راوړي دا یې پر تارو راوځړول بیا د بید ډېره معافي خپل پاجامې دا یې د ځانه سره راوړي وې دا یې لوړ راوځړول بیا د ازادۍ ازادۍ نارې وهلې ویلې مولانا فضل الرحمن دې واوري د دې ځای څخه شروع شوله اولیاء دې واوري اولیاء صحیح سلم او څوک دې واوري الله دې واوري الله موږ ازادي غواړو اولیاء دې واوري څوک دې واوري او الله دې واوري الله دا سش دا د انجیوز والا اخ پروګرامونو د يهودو د نصاراو دا لازم ته دا د وطن شجه بنګګارس و پنځه شجه راولي دا پروګرام په وکی دا په هغه وطن کې چې مقصد لا اله الا الله دی لا اله الا الله په دا وطن کې دا ستوره تیار ده په دا وطن کې سری عام الله او رسول ته غلط نسبتونه کول کیږي چې جمهوریت دی خاصه دي د الله تشکنزا کوي قدر سارت تر ماښام ورته په سجده کېږي پر دغه جمهوریت لعنت تی په دې بینرانو کې یو بینر ولیدی دا ډېره حساسه خبرې دي یو بینر دی پر هغه لیکلی دي زه د 9 کالو وم زما سړی د 500 کالو و زه خاموشه کړلم هغه غږ تر اوسه پورې په مسجد کې اذانګه چې دغه ستا خلکو سر نه په خلاصېږي معنا دا ده چې عایشه صدیقه د 9 کالو وه پیغمبر علیه السلام د 500 کالو وه زما خو نه وه خوښه خو زه خاموشه کړلم ابوبکر صدیق نبی علیه السلام زما سره واده وکړي او هغه د دې غږ در اوسه په مسجد کې هغه ګونج دی هغه ستا دا زما وستا په هغه وطن کې چې مقصد لا اله الا الله محمد رسول الله دی دا بنګیانو شجر واخلي پر چوکې ودرې افسی او پولیس والا او فوجان په پسې دومره لکه وځي دومره ظلم عائشه صدیقه محمد رسول الله الله زولي تدغه غواړي فلا اله الا الله محمد رسول الله کدا دا وطن بیا روغ ورځ وویني تا په هغه کور کې و الله ته دومره بد وویل ستا په مخ کې ویل کې دا عدالتونه د دې از خود نوټس چې بیا اخسي هغه چیرې دي دا ډیم زوی نو هغه چې پارابور په ټولې کې ولاړو خالي خپل ځانونه ډاکټر په دې وطن باندې ما او تا یې پرېښوله دغه سلسله او ما او تا ته را پرېښول زه د 9 کالو زما خاوند د 500 کالو عایشه صدیقه د 9 کالو وه پیغمبر علیه السلام د 500 کالو وه زه خاموشه کړلم زه چپ کړلم او هغه غږونه وسم په مسجد کې اذانګي دي ته به داسې نسبتونه کوې نو خو ستا د لاسه پیښه ده که تا نوټس واخلې ته راولاړ سې مطلب قانون چې کم خبره د هغه ورسره جوړه کړي ولې دا خبرې دې څنګه وکړې ته څوک یې د کومې خوا راغلی نه ما ته ضرورت شته نه طالبانو ته ضرورت شته نه مجاهدینو ته ضرورت شته ته راولاړ شې مخامخ به خلک د الله او د رسول اغم بدکارانې د شرابیانو لوڼې د انجیوز والا لوڼې د هندوانو عیسایانو لوڼې هغه به په مسلمانانو په وطن کې دا خبرې کوي دا نشي کېدلی بیا که چیرې دا رقم خبرې رالې موږ به بیا پښیمانه نه یو پر دې خبره موږ هیڅ پریشاني نه کوو پر دې خبره شرط دا دی که ته د دې نوټس نه اخلې شرط دا دی چې ته دا چش نه وکړې د دې پر دې پابندي ونه لګوې او که نه موږ په کور کې ناست الله رب العزت به داسې مخلوق راولي داسې مخلوق راولي دا خپل سر به پر الله او پر رسول او پر عایشه صدیقه او پر فاطمه باندې داسې بولي په خدای قسم لکه یوه شګه د ګرد کائنات لپاره یوه شګه خو هېڅ قیمت نه لري او ګرد دنیا ډېر قیمت لري دا یوه شګه څو دا خپل سر به داسې وبولي لہذا دا زموږ اعلان دی دا زموږ زارۍ دي دا زموږ خواستۍ دي دا زموږ اطلاع ده که نه یې منو بیا لاس پورته کړو چې یا الله ته په خپل قانون ښه پوهېږې بیا موږ پر کورو ناست یو بیا به خلک پیدا کېږي هغه به بیا دغه سلسلې چې دی هغه کوي په دا وطن کې لږ مړي وسو چا به نبي علیه السلام ته بد ویل چا صدیق اکبر ته بد ویل چا د حضرت عمر فاروق پتله جوړه کړې وله په حیدرآباد کې وروره جلوس راوتلی په چوټو باندې ویشتې په ډبرې ویشتې ول د حضرت عمر فاروق دی که دا کارونه ته نه کوې بیا به مسلمانان خامخا د ایمان رڼا د راپورته کېږي بیا به خپل ځانونه چې دی هغه وژني خو نه غواړو موږ دا سلسله
قانون ستا، آئین ستا، عدالت ستا، فوج ستا، حکومت ستا، باید چې دا کارونه نه وشي. او که د هغه باوجوده کېږي بیا نو حق دی، الله هم حق لري، د الله رسول هم حق لري، بیبي عایشه صدیقیه رضی الله عنها هم حق لري، او بیبي فاطمه بیخي ډېر حق لري. خیر پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما چې په جهنم کې دا ښځه ولیده پر دا سینه راځړېدله، ول دا څوک دی؟ جبرائیل درته ویلې ول دا هغه زنانې دي چې خپل خاوند به درلودی، بیا د بل چا سره تعلق جوړ کړی و، اولاد به د هغه څه پیدا سو، نسبت به وچاته کوي خپل خاوند ته چې دا زما د خاوند دی. بیا د الله رسول فرمایي ما زنانه ویل پر دا سینه راځړېدله په اور کې په لمبو کې، ول دا څوک دی؟ جبرائیل امین علیه الصلاة والسلام ول یا رسول الله دا هغه زنانه ده چې پرېږدي کوچنیانو ته مې د خاوند د اجازې بغیر شیدې ورکولې. دا هغه زنانه ده چې د خاوند د اجازې بغیر پرېږدي کوچنیانو ته شیدې ورکولې. صحیح سلو زړه مې په دې ډېر خنک دی. الحمدلله د الله رسول فرمایي زه چې جهنم لرول نو ښځې بیخي ډېرې وي، ښځې یو مالداره خلک یو ښځې ډېرې وي. دې مې طبیعت پر دې خبره برابر دی چې ته مالداره نه سې، ته د روپیو زور نشي، ته والله که بي فاطمه یاده کې. صحیح سنو که ته دغه کمیسان پر تارو نه راوځړی والله که جهنم لره ولاړی سې که نه الله رب العزت. زړه مې ډېر خنک دی پر دې خبرو، ډېر طبیعت مې برابر دی الحمدلله. هغه یې پیم والا خبرې خو ما بله درته وکړلې یم، هغه خبرو سې سر خلاص و که نه. زموږ ملګری دی حجامې والا دی، هغه ول مولوي صاحب خلک ګرده ما لره مسجان نه کوي چې تا اوس یو کیسې شمان نه مولوي صاحب ما تا سره خبر یو، ته قرآن و حدیث وایې ستا جان ته سلسله ده. زما هغه خبرې چې نجونې ټلیفون له راوکړي د مخ کریم راواخله، د شونډانو چش راواخله، د هغه رقم فلانی مخ دې سپین سو، ښایسته سو، غټ سو، غوړ سو، زه دا خلک نه پرېږدم. زما دا خبره ده مولوي صاحب ته ما ویلې جامع والا ته مولوي صاحب قطعا دا خبره نه ده، الله په ما خبر دی. بیا ته نه یې راغلی زما حجرې له چې تا ما ته ول زه یې پیم کړم، نه ما له د هغه ځي وملا راغلی، هغه زموږ د علاقې در سره ولام نه، زموږ د علاقې نه و، هغه مولوي صاحب غریب پریشان و. مال خیر انشاءالله. خیر او پیغمبره دا خط جهنم ډېر غټ، جهنم خو ډېر غټ دی. او دا کیسه پر دغه ځای ودرو. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي رالم جنت له، په جنت کې مې یوه زنانه ولیدله او داسې کوي ما ډېره ښایسته ډېره خوبصورت. مال دا څوک ده؟ جبرائیل د ویل دا د زید بن حارثه رضی الله عنه کوروالا ده. یا زه رالم بیا ما زید ته خوشخبري چې دا هغه واوروله. بیا مې یو ښایسته کور ولیدی، ښایسته اعلی خوندوره کوټۍ. ویل د مال دا د چا ده؟ ول دا د یو قریشي د مال قریشي خو زه یم. ول یا رسول الله دا د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی. ما خو زه به ورننه وځم، بیرته د حضرت عمر فاروق غیرت ما ته را په یاد سړی څه کوې بغیر د اجازې ورننه وځې. بیا حضرت عمر فاروق ته کیسه وکړه، ویل ول داسې کور دا زه نه ورننوتم. حضرت عمر فاروق وژړل، ول یا رسول الله ما به تا ته ویلي وای چې ته زما جنت لره ولې ولاړې؟ ما به تا ته ویلي وای. یا هغه دغه عمر فاروق چې په حیدرآباد کې مجسمه جوړه کړې وله، بیا خلکو په چوټو ویشتی. یو غم نه دی، یو داستان نه دی په دې وطن کې. باران خو ښه خبره ده الحمدلله چې الله یې نه کوي. که باران نه وای چې ډبرې خورېدلې وای، ډبرې الله نه اوري. که ډبرې د الله رسول سبحان الله دغه محمد رسول الله الله ته وژړل. ولې الله دغه پخواني امتونه به څوک خنزیر، څوک به سپی، څوک به بیزوګۍ، زما امت باندې دا مکه. الله تعالی وعده ده ستا امت چې هر څوک ګناه وکړي، بدکاری وکړي، عدالت علیه الصلاة والسلام د قوم چم وکړي، شراب وکړي، شرک وکړي، الله فرمایي زه نه کوم، ستا سره وعده ده. ولې الله ډبرې مه پر وروه، الله زما وعده ده زه ډبرې نه پر وروم. ولې الله د اپس اختلاف ور ختم کا، الله ولې دا یو خبره نو ما ته راپرېږده. اپس اختلاف نور ختم. د دوه ورونو کم اختلافونه دي په کورو کې د ورځې سلسل جنگونه سره کوي. ازما د ګډ کور بیانونه واوري بیا تاسو درک درکې دا وس نه درکې چې بیا کله در باندې رااله بیا وو مولوی صاحب تاسو مش کور شو وای زه وځ ستا کور شم. خیر الله سره ملاقات وکړي. ملاقات چې وکړي التحیات لله والصلوات والطیبات دغه ټول علما فرمایي د الله رسول ویل زما د خله زما د بدن زما مالی عبادتونو ټول ستاسو لپاره دي. خیر الله رب العزت درې شان پیغمبر علی السلام ته ورکړ. یوه د سوره بقره اخر او دویم 50 منځونه، دریم دا وعده ور سره وکړه. مسلم شریف حدیث دی ستا امتی بغیر د شرک مرسو، بغیر د شرک
شرک نه و کړی. الله فرمایي زما وعده دغه زه بخښم. ها یو خو الله ته ښکنځا ده، رسول ته ښکنځا ده، صحابو ته ښکنځا ده، الله ته غلط نسبت دی، د الله او رسول ته غلط نسبت دی، عائشه صدیقه ته غلط نسبت دی، بی فاطمه ته. هغه د پر دا شی چې غستنه رااله واپس. زه خو سدرۃ المنتهى ته ورسېدم، درخته ده هغه ځای ته ورسېدلم، دا هغه ځای جبرئیل امین سم به اجازه نه و، بیا زه یوازې روان شوم. چې روان شوم هغه روایت کې راځي ما یوازې وم، تنهایي وه، غږ مې واورېده د ابوبکر صدیق چې الله لرور لمالي الله ابوبکر صدیق پر مځکه و، دا یو فرشته وله د صدیق اکبر په شکل کې ما جوړه کړې ده، پیدا کړې ده، دا هغه وله پر تا یې غږ وکړي ته ډېر تنهایي دې محسوسه کړله. مولانا عبدالحق مودس دهلوي صاحب فرمایي تنهایي دې محسوسه کړله، ستا د یار غږ مې در باندې واورېدی، ستا د یار غږ چې بار ملکونه ولاړ شي د پښتنو غږ هسې د یو پښتون غږ وایي ښکنځا دې راته وکړي ورور چې ما دې واورم. پیغمبر اسلام هم دغه شو رالمه. مطلب حضرت موسی علیه السلام ما ته ویل چې شه دار کومال 50 منځونه ورسال دا منځونه زما امت نه دي کړي، ستا امت یې نشي کولی. مال څه وکړم ورسل الله ته رالږه که بار وتلمه 5 منځونه راکړم. اخر چې 50 راورسېده ما ته ورسته دغه کومې چمپه وکړه نشي کولی ستا امت، زما د امت هم دغه غم ولو. الله رسول فرمایي زه وشرمېدلم، ما بس الله څه شرمېږم یاره نور بس مطلله. کني موسی علیه السلام په مالته دغه په خبرو په خپل امت قیاس کړي او چې ټکی ولا قدر وکړي دا غدرېل منځونه ډېر په غور کول دا سټ ټیمې د بولو ټیمې ورور داش په منډه را روان یو اله جماعت نه تیریږي باتروم له روانه دا غباد منظم سره وکړي درواغ ونستر جوړ داغه ماجت یو سپورټ نه حساب پکې ولاړ صحیح سره موسی علیه السلام څه زوره ور مشوره خیر رال اچرالي اوس خبره داس ولا چې اعلان وکړي زه په شپه کې ولاړم معراج لره د دې ځای حرم سولارم بیت المقدس لره ابو جیل ورته ویلای سره کم کېدل شي شام د یوې میاس لار د دې خوا د یوې میاس دا عیب سره کم خبره څنګه خبرې کوي ملګری رالی ابو بکر صدیق ته ول سایار خدا دعوا کړی دا ول یار زه خو نه په خبر ول دا وایي کړی دا ډېر نه ولد خبرې ول یار زه خو نه په خبر کې کړی و زما ایمان دی پر دې خبره زما ایمان دی په دغه ورځ ودته د صدیق لقب ورکول ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه خیر نو بیا ویل چې زولاړ ما غول ته څنګه ولاړې نشانی راوشه الله رب العزت بیا نشانی پرده لري کړل ور وشل دا بیت المقدس دغه لار او میهانی ورته ویل ورته خو څمرته وای دا څنګه نه ولا د خبرې دی ولدي خاص عزت لم یو قافله روانه وشه ورکول وشما ور پیدا کمسته وشانه صحیح سم دا هغه خو بیرته ز واپس را روان ولما دا قافله ولا بدولو نو وبور ته پرته ولې سره پر سر پرشیز دا برتنه سر یشي وي شي یشي هغه مره وخت و میچلې دی بدولو بس راپورته سولم زدایم را ورسېدلم ولدا قافله به وسچيري ولوس دا تقریبا زجنان یا تنعیم ته چې دی هغه رسیږي په مخکې دا شي وشتي دوه جن پراوار دي یو تور دی یو دا خاکی کلر دی رنگ دی دا خیر اخلق قریش په منډه ورله قافله را روانه ولا ولدا سکساس دی وشورکو او ولوز مش وشورکو بیا یو سړی را وشروي ویله ولا ستی وبا ورکو ختم سولې په برتن کې ولو مش مخسن شي شولې ورسات کې د سولو چې راپور سو وبنه ولې سره هغه رقم پر پروتونو هغه ورشه وکړه هغه رقم نشانیان وي د وزن پر اوارو هغه کې مطلب یو ستورولو بل خاکی ول را ورسېدی بیا ډیر مسلمانان کافران څنګه ول د څنګه نبی دی ورور په دا څنګه نه ولا د خبرې شروع کې زه خدای لره ولاړم زه دی په وشبه کې بیت المقدس هیڅوک نشته لهذا دا دین له موږ پات دا اوس اسلام نه دی اسلام الله رب العزت چاته نور کوي دا مو چې کش کې زه د نبی اسلام په زمانہ کې وای د نبی اسلام په زمانہ کې دا خلک ګم ایمان یې مراوړ اسلام یې مراوړ بیا مرتد شول والحمدلله موتا ایمان بالغیب دی اورېدلې مې دي الله او د رسول خبرې را رسېدلې زموږ ایمان دی صحیح سنو خیر عزیزان الله رب العزت د هغه جهنميانو وساتي والله رب العزت د جنت په خپل فضل او احسان دی الله او موتا تر نصیب کې او د دې وطن دشمنان دی الله ورکه د اسلام دشمنان دی الله ورکه زموږ پر دغه وطن دی الله رحم وکي الله دې زموږ وطن نه د الله په عذابو کې راولي نه د مخلوق په عذابو کې راولي الله دې بدامنی نه راولي الله دې شر او شور نه راولي الله دې جګړې نه راولي الله دې دماکی او ټارګټ کلینګ نور خبرې نه راولي الله دې په خپل فضل باندې دې وطن حفاظت او فرمایي الله دې پر دا تور مشته د عمل کول توفیق را نصیب کړي الله دې پر دا تور چې موږ مرو
دا تور مرګ را کې دا ووایي لا اله الا الله محمد